ښځې د بچو سره د دومره مینه سې او شو ده چې زه او زما هغه خدمت ته میر شوی دی. ای سړیه ستا خدمت به رانه هېرېږي نو چې خدای پاک دا د ګلونو په شان دیواړه راکړي دي او دا زموږ نوی فصل دی او نوی فصل چې د چا ښه ونه شي نو هغه زمیندار پې مه خفه ای سړیه دا ته سړی دا خو زما بچي دي او بیا تا ته څه پته ده بچو دې په اسکول کې ښې نمبرې اخیستې دي ښې ای سړیه په دې خو تعالی هم څه خوشحالي پکار ده. ښځې زموږ د بچو په تعلیم ډېر زیات خوشحاله یم. سبتې نه بچې لږ دې خواله شه هلکې سبتې نه بچې نور وروڼه په سکول کې ډېر ښه پوزیشن اخیستی دی. د دیني سبق سره سره انګریزي سبق هم وایه. داجی زه د انګلیزي سبق نه یم، زه د همیشه زندګۍ سوچ کوم. زما په دیني سبق ویلو کې خو ستاسو هم کامیابي ده. بچې ستا خوښه ده چې سبا د داسې نه وی چې په نورو بچو یې سبق ویلی دی او په ما یې نه دی ویلی. مول دا څنګه خبرې کوئ تاسو؟ که تاسو زما سره بد هم وکړئ مول زه ستاسو دا تپوس نشم کولی چې زما سره یې ولې بد وکړه. بچیا الله دې زما د نورو زامنو سره کامیاب ساتي. آمین ثم آمین. مول زه ته لږه چاپې کړم. زه بچو یم الله دې زما د نورو بچو سره کامیاب کا او خپل سبق لزا. بچوړو په تاسو هم د ټیوشن ناوخته دی، تاسو هم ځئ ځئ بچې ناوخته دی ځئ هله ځئ الله کامیاب کړي. شل کاله بعد دا څلور وروڼه چې درې پکې ښه تعلیم یافته شو او یو پکې غټ عالم شو. راځئ چې مخکې وګورو. داجی چارې داجی خدمت به در سره من کړی و خو ستا د صحت دپاره دا کار ښه دی دا کار ښه ولې د دې کار سره به ستا صحت برابري صحت و نه خدمت څه خبره نه وه که څنګه وروڼو راځئ چې ارام وکړو. نظر په هغه چا دی څوک چې خپل مور او پلار ته ښه نظر کوي نه جی څو پیرې ما تاسو ته ویلي چې زه یم ته به کار نه کوې. بچوړیا دا هر څه خو زه په خپل طبیعت کوم. راجي هر کار به ستا په طبیعت کېږي. زه به کار کوم او تاسو به حکم کوئ. بچې الله دې کامیاب کا ستا خوښه ده نو. زما خو دا خوښه ده چې تاسو کښېنئ او دا کار به زه وکړم. بچوړیا الله دې کامیاب کا الله دې غوړ کا الله دې غوړ کا. کښېنئ تاسو کښېنئ. جی تاسو ځئ کور ته زه دا کار کوم زه پسې درځم تاسو ځئ. بچې صحیح ده خو بیا په وخت کور ته راځه. دا د بچي او دوی طاقت وي. اوه یو خو زما دا ښځه د قیامته پورې د کارونو وزګاره نه شوه. ښځې یا سړیه ته رالې او زه رالمه خو د قیامته پورې کارونه دي او تی کارونه دي او تی په دې هلکانو که به دې هلک په واده کړو بېغمه شوي به وي. یا سړیه هغه مراج شوي ودونه کوي هغو خو په مامځواني تېره کړه او په تعلیم تېره کړه خو ارامونه وایي وایي موږ ودونه نه کوو. الله دې روح فضا نخته کړي. دا ټول کور دی او ستا بامبېړي هم ډېر ګران دی او د وړو بامبېړو هم ډېر ګران دی. یا سړیه څه ورسره وکړم چې زه یې نه کوم او ته یې نه کوې نو موږ له به یې څوک کوي. ښځې ټیک دې وویې خو بیا نن زم یو فیصله کوم. راځه کښېنه چې پوهه دې کړم. ای خدایا الۍ یا سړیه کښېنه الۍ خدایا الۍ څه دې وي یا سړیه. خبره دا ده ښځې زما او ستا د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. زه نن یو فیصله کوم. یا سړیه دا څه وی او ښځې زه په خپل ژوندانه د دې هلکانو تقسیم کوم. داسې نه چې سبا له پې دیو بل ته نقصان ورسوي. یا سړیه ستا خوښه ده خو چې دې هلکانو ته د دا جایداد وانهګو نو زموږ به څه کېږي. څه مطلب؟ مطلب دا چې دا د اوسني دور هلکان دي او که تا ورته دا جایداد ویشو نو سبا له به ستا څه کېږي او زما څه کېږي. خو دقه لار به یې راوځي یا سړیه چې ته به چېرته کې د یو خان په دیره کې نوکرې میخې به ساتې او زه به چېرته کې د چا کره خدمت کوم.
وقمقلی زمونږ دپاره الله شته که نه یا سړیا ډیره ښه ده. السلام علیکم مور او داجی. لکه ماشاءالله مور او داجی خو ناست دي. وعلیکم السلام. سړیا راغلي هلکان دې راغلي. کینئ کینئ راځئ لکه. دغه منډه ټوله شپه وه په زړه مې بلستره لمبه. دا دی زامنو زمونږ خوال هم رانیو. یا سړیا د کالج نه ستړي رالو او پرېږده چې لږ دمه شي. په وړو وړو خبرو مه خفه کېږه. ستا خوښه ده. داسې ښکاره وه مور مې ګل جنت ته ځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مور او داجی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ما ویل درځم که مجبور نه ومه د کپیلانو د زور نه ومه و په جنازه کې د مور نه ومه. یا ټول لوڼه دې راغونډ کا زه نن ستاسو یو فیصله کوم. داجی ولې خیر خو دی که نه؟ او خیر دی خو ته دې راغونډ که نه. ډېره ښه ده داجي. زړه مې سینه کې په درزه راځئ راځئ په کمره کې زامن نه فیصله وکړو. چې پوچا راشي ځمکه اسمان به په ژړا شي. وغم چې د غم د پاسه راشي که سړی روغ وي. ورور خیر خو دی که نه؟ پته نشته د داجي د سرسکار دی مې دې وراوغواړئ. راځئ. محبت کې میزان ونویلې ځان ته وګوره مور جانې دي زما سیرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام. داجي هلکان راغلو. کښېنئ کښېنئ. داجی خیر خو دی که نه؟ بچو تاسو نن ما دې له راغونډ کړي یې زه نن ستاسو یو فیصله کوم. فیصله؟ او فیصله ګوره زامنو د مرګ او د ژوند پته نه لګي. زه په خپل ژوندانه ستاسو د جیدات تقسیم کول غواړم. داجي داسې مه وایه زما ژوند دې الله تعالی درکړي. زمونږ د دعا ځای ورکې. قاري صاحب داجی ټیک وایي خپله غاړه ازادي کوي. او که نه رورا چې په خپل حساب کتاب پوه شو او ځان له څه کاروبارونه شروع کړو. کاروبارونه زامنو په خپلو کې مشوره وکړئ چې څنګه تاسو خوشحاله چې هغه شان ویش وکړو. ورونو تقسیم به وکړو او چې تقسیم وشي نو بیا پې خسڼې واچو. ټیک دې ووې رورا بلکل ټیک دې ووې. تقسیم هر څه خو به وشي خو د مور او داجي به څه سوچ وي. مور او داجي هر څه اسان دي خو تاسو اول ویش وکئ. ویشو مفتي صاحبو تا خو پکې اړوڅونه وې ته پکې هم څه ووایه که نه. رونو په جایداد کې او په خسڼې کې زما نوم مه لیکئ. ماله زما پیسه کې زما مور او داجي راکئ. زما مور او داجي. مورنې مفتي صاحب خو دې کټ شو پیسو کې اضافه وشوه. اضافه یاره حد وشو حد کار وشو په خدای یقین وکړه. ولې نه مفتي صاحب مور او داجي ستا پیسه کې شو. ستا پیسه کې الله دې خوشحاله کا. آمین ثم آمین ثم آمین. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې ما ته زما پیسه کې زما مور او پلار میلاو شو. دا څه قمقل دی. قمقل ښه دی که نه؟ زمونږ پیدا یې وکړه پیدا. ټیک دی ووایې ټیک. مور او داجي ځئ چې ځو. مورې ډېر زر رانه جدا شوي. زم خو زم بچو خو تاسو په دې تقسیم خوشحاله یې؟ بالکل داجي موږ پې خوشحاله یو. ښه ټیک ده. بچوړو زه خو درم سبا خو اخر وخت مې دی بخښنه راته کوئ. مور موږ بخښلې او مخ وخا. زه په سرو سترګو ژړېدم چې خبر شومه. مورې ته چېرته رانه لاړې.
جیدادونه هم وګټل او پیسې هم وګټلې او د پلار د جیداد د تقسیم جیدادونه را سره هم دي. نو تاسو دې له ما را غونډ کړي یئ چې یوه د آیل غټه کمپني وتې ده او خلکو پکې ډېر لوی پرافیټونه وکړل. نو موږ وایو چې په دې کې موږ 2% شیرز واخلو، صرف 2% شیرز. او د دې 2% شیرز دپاره ما اسټیمیټ لګولی دی چې موږ د خپل ټول جیداد را غونډ کړو نو دا به ختمول غواړي. او د دې نه علاوه چې موږ څومره منافع کړي دي دا ټولې روپۍ به را غونډو او په دې آیل کمپنۍ کې به په دې موږ ته صرف 2% شیرز میلویږي، 2% شیر. نو ستاسو څنګه خوښه ده؟ الله بسم الله راځئ چې واخلو. ورور داسې به وکړو چې کمپنۍ د منیجر سره میلاو شو، بس د هغې نه هر څه اسان دي. او ورونو داسې به ټیک وي. راځئ چې د منیجر سره ملاقات وکړو. راځئ. السلام علیکم منیجر صاحب. وعلیکم سلام. د کمپنۍ د مالک سره میلاوېدل غواړو. صاحب خو په غټه دوره تللی دی او نن سبا مشکله ده. یو 2 ورځې پس پکې زه تاسو له ټیم راوالم، ستاسو ملاقات په سر زه وکړم. ډېره ښه ده منیجر صاحب. 2 ورځې بعد به انشاءالله موږ راځو، زموږ ملاقات وکړو. صحیح دی. ډېره مننه. شکریه. السلام علیکم منیجر صاحب. وعلیکم سلام. تاسو راغلی؟ او جی صاحب راغلی او تاسو لږ انتظار وکړئ، زه سره ستاسو ملاقات کوم. ډېره ښه ده چې موږ انتظار. السلام علیکم صاحب. وعلیکم سلام. صاحب 2-3 ورځو نه میلمانه زه راځي او ستاسو سره د کاروبار په باره کې ډیل کول غواړي. رایې وله. ټیک ده صاحب. ته په دې حساب کتاب پوه شوې؟ او صاحب په دې ټول باندې ورسېدم خو دا بقایا حساب کتاب به زه بیا وکړم. ته داسې وکړه که نه دا حساب کتاب ماله کلیر کړه او بیا یې ماله راوړه. ځه ورشه. اوکې سر ورشه. السلام علیکم سر. تاسو او دلته حیرانېږئ مه، خبره کوئ سله راغلي یې. خبره خو زما خولې له نه راځي، ولې چې مونږ خو ته د هر څه نه تش تور او تش لاس رخصت کړی وې. خو دا راته ووایه چې دا دومره غټه کمپني او دا دومره هر څه دا د کوم ځای نه راغلو او دا کمپني دا څه قیصه ده؟ دا هر څه خو ما په هغه ورځ ګټلي وو، بلکې د دې نه هم سیوا په کومه ورځ چې ما پیسه کې ستاسو نه خپل مور او پلار واغستل او تاسو له مې خټې ګټې او لوټې درکړه او تاسو د دنیا او آخرت ګټه ونه پیژنده. په تاسو لالچ دومره سترګې پټې کړې وې، دومره سترګې چې تاسو خټې ګټې او لوټې واغسته او زما مور او پلارو مال راکړه. دا هر څه بلکې د دې نه هم سیوا دا زما د هغه مور او پلار دعا ده، دعا چې نن زه د دې کمپنۍ پوره د 100% شیر مالک یم. یک یوازې او تاسو راغلی یئ د ټول مال حال جایداد هر څه په قیمت کې زما نه صرف 2% شیر غواړئ. 2% زه تاسو له په دې کمپنۍ کې 2% شیر نشم درکولی. تاسو تلی شئ تاسو. انسانیت سب دولت نه دی رحمانه، بود د سرو زرو کو جوړ شي انسان نه دی. د دې دنیا هر څه که راغونډ کړې نو د مور او پلار مقام ته نه رسي. د خپل مور او پلار قدر وکړئ او دعا ترې واخلئ، د دې نه مخکې چې ډېر ناوخته شي او بیا افسوس وکړئ. مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د گھنټې نشان هم دباو کړئ.
چې می غزل نیمګړی دی نیمګړی دی اور بل نیمګړی دی چې می غزل